دا ځل یوازې شوم بیخي اختر کې، دا ځل یوازې شوم بیخي اختر کې، راکوي څوک به تسلي اختر کې. هغه بې لوظه مې تپوس نه کوي، هغه بې لوظه مې تپوس نه کوي، یار خو د یار تپوس کوي اختر کې. وایا رانجه که دنداسه راوړمه، وایا رانجه که دنداسه راوړمه، که درله راوړمه بنګړي اختر کې، که درله راوړمه بنګړي اختر کې. سلامونه ملګرو، په دغه امید چې روغ جوړ به ملګرو. اختر هم نږدې دی، 21مه روژه وه ننۍ. نو په 2009 کې زه سعودي عرب خاورې ته راغلی یم او 2023 د خیره شروع شو. ما په خیال دغه 14 کاله د ما دلته کې وشو، خو په وطن کې ما زما په خیال په دې 14 کالو کې ما صرف یو اختر تیر کړلی. دغسې به نور ملګري به هم وي په دې مسافرۍ کې. حقیقت دی چې مسافري ډېره زیاته ګرانه ده او بس وکړو. زمونږ دغه وطن حالات هم داسې دی چې یو خو پکې ګراني هم وي، حالات هم هر وخت خراب وي. نو الله پاک دې مونږ ټول په خپل وطن آباد کې شته کړي، ځکه چې د پردي وطن روزګار یقینا چې ډېر ګران وي. الله دې زمونږ د وطن حالات ښه کړي. الله دې مونږ ټول په خپل وطن، الله دې ټول پښتانه هر چېرته چې پښتانه ژوند کوي. دروغ نه وایم، د زړه نه پې مین یم چې پښتون دی د مشرق که د مغرب دی. یو شعر و زما، هغه لا د پوره نه دی. نو حقیقت زه پښتنو باندې خفه کېږم. نو دغه دعا به ورله غواړو چې پښتانه دې الله په خپل وطن په خپل هېواد شته کړي. او ملګرو دا شا تاسو کتی شئ، نو دا کپنۍ ده، سعودي پیپر کپنۍ ده، پاکستانی کپنۍ ده، عربو نه ده. خو کار نشته دی، څه خو روژه ده، څه خو د کارونو هغه مخکنی خوند هسې هم نشته دی. مخکې به څنګه کارونو نو هغه مزه ختم شوې ده. اوس سهار راشو اوده یو، اکثر بیا 1 بجه باندې چوټي کوو ځو کمرو ته، نو کارونو خوند نشته دی. داسې په دې خلیج ډېرو ملکونو کې کارونه نشته. او دا کپتن دی تر بار نه کاغذ راتلو تاسو ته زه ښیم. دا تاسو کتی شئ ملګرو، دا رولونه دي، دا را بار نه راشي بیا دلته کې کټ کېږي په مشینانو باندې. دا مشینان لګېدلي دي، دا په دې باندې بیا کټ کېږي، بیا په دې نه قرآن پاک چاپ کېږي، کتابونه ته نه چاپ کېږي. لکه اوس دا کټ شوي دي، دا کټ شوي دا شاعران ملګري چې نه به ډېر پېژني، هم دا کاغذ دی، د وډپوري کاغذ و، سپین کاغذ دی، د انډونیشیا نه راځي د کتاب دپاره دا کاغذ. دا پورې کاغذ چې دی د دې نه اکثر د تیلۍ نه لاس ته تیلۍ اکرې ښایي تاسو به کتلي ښکلې ښکلې تیلۍ راځي د کاغذ نه جوړې. یو خو پلاستیک وي که نه، یو دا کاغذ وي، دا د هغې دپاره. نو دې نه اکثر دا څیزونه جوړېږي، خو بس حالات ټیک نه دي، بېروزګاري ډېره زیاته ده. نو وجه دا ده چې کار بند دی. دغه رولونه تاسو کتی شئ، دا رولونه او دا ویډیو ملګرو کم سے کم یو لایک وله ورکوئ ویډیو له. ډېره زیاته مننه ملګرو، خوشحاله اوسئ، الله مو آباد لره هر چېرته چې. ډېره مننه، ډېره مننه. دا پاکستانی کپنۍ ده او دا پورې چې ده نو دا د چاینا کپنۍ ده.